سا بنده که سا واخله سا بنده که سا واخله 1500 راواخله ډاکټر صاحب بدن مې خارښ دی خو ګروه یې که نه دی لټ ځو ښه ځوانه څه تکلیف ده ډاکټر صاحب د فشار خو مې وګوره واړو سترګو را دې خوا کسې وګورو داسې کېږي که نه موږ هم نوي نوي ډاکټري شروع کړ فشار خو د اسمان ته ختلی دی یاره دا ښه داسې مړ سوی نه دا څنګه ته ګرځې زه خو تا ته حیران پاتې یم ښه دا فشار دې څه وخت دومره جګېږي کله د ګلپوش موټر یم ځان نه لرم مجرد خیله کوم ځای دې درد کوي که پیس کې ګزاره کې درته ښیم او که نو دغسې ورته ګرځه تا کې وزن د کموالي یو بل علاج ده د ورځې صرف یوه سپوره ډوډۍ خوره خوراک نه مخکې که وروسته الو ته د پښتو ډاکټر یې اوهو مهرباني وکړئ مو ښایي څه مشکل لرئ ستونزه مو وایئ ستونزه مونزه نشته اختر ته بیا ویزه اخیستې پښتوکې به په تا خاص کم پسو به یې واخلي بند که موبایل بیا کړه که نیولی یوه ښه خبره مو وکړه ګټه یې کوله اخیستې مو چې پسو و ډاکټر صاحب ټوله شپه په خوب کې د خرو کرکټ ګورم زه به درته دوایي ولیکم دې سره به نه ګورې ښه دا دوایي راواخله نن خو زه دا دوایي نه خورم ولې نن غړې پیدا نشته ښه ډاکټر صاحب پرهیز مې څه څه خورم څه نه خورم یو دې ما پیس مه خوره نور چې څه خو یې خورئ ډاکټر صاحب سینه مې خرابه ده سګرټ څکئ هو راوغواړه یو ډبل ګلډینګ سګرټ انسان په کراره کراره وازني صحیح دی موږ څه بیړه ده دغسې شیانو سره به دې ساري ډاکټر صاحب غوسه ډېر راځي اوس مې یو دوه کسان په دې خولو خولو وویل ته په کوم نر باندې نه یې وختې ته خو ما ته لږ څه ووایې چې ته یې چوختۍ کوم که نه ډاکټر صاحب خبره مې ډېره زر ویرېږي کنځام خلکو ته کوم ښه څومره وخت کېږي دا تکلیف درته ده څه شي تکلیف بیا کړه دوايان کمپنی والے راغلي ده نه باسم هو راغله ډېر څه کاروبار دې څنګه ده الحمدلله الحمدلله مریضان ښه ډېر دي پوه شوې صرف تاسو زموږ د کمپنۍ دوا چې خلکو ته لیکئ ډېر ښه ریټ ته به درکړم ولې نه هر چا ته به یې لیکو که ضرورت وي مریض ته که نه وي موږ به تاسو د کمپنۍ دوا لیکو خو داسې یو کار وکړه یو د طاقت شربت جوړ کړئ قیمت به 800 روپۍ پرې ولیکئ او په 40 روپۍ به یې راکوئ د 40 روپو شربت یې د 800 روپۍ قیمت پرې لیکلي دا به ما ته ښه ډېر راوړي بلکل مې خوښه ده زه بېرته دواخانې ته راولېږم بس راولږه ښه ډېر راولږه ډاکټر صاحب بیکاره سمې په دې داسې درد ده لښکي 1000 بیه غوندې ګولۍ راکړه غونچه ګل ته دې ورکړې وې داسې ښې پې لګېدلې وې غونچه ګل دلته خو 15,000 غونچه ګله راځي خو کوم څه شي دی درد ده دا دغه داسې څه ده د په دا چپ لاسه دا ګرده غوندې څه ده د ګردې نه لاندې جای چا په ګرده کې خو لوټي دي اوس به اپریشن کوم که څنګه 1,10,000 روپۍ باندې کس سره جمع کړه که اپریشن کې بېګا ته واړې ځان د ما خو اوې اپې راوړې دا به څنګه کوو دا وباسئ دا وباسئ